बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान मिनवालो वतनवालो द वतन बाहर नंगियालू तुरियालू मुसाफर रूनो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मिनवालो ज़म शाजीगुल सबाउन द यूट्यूब चैनल राना सबाउन टीवी पुशिशा तासु त मुहातिब यम मिनवालो जिला मर्दान तहसील तखबई पिरसदू कली कियू नो ग्रानो मिनवालो जो जनाब मोमिन शाह आदिल साहब तफास कोमा च आगा जमून सरा और तासु सरा खपल कलाम शेर खास कर तासु तो मिनवालो मुसाफर उनुता डाले नने रात दासी उई मजदल तशपाओ का मावी ब्या बराशम देवी मा सरवादो काओ नने रात दासी नने रात दासी उई तो संग पमासवे ज़िरान सबरश कबल दे मैंशवे मावी दासी नदा गोली लगाओ सलाओ का देवी तोर यख्त बदरता स्पिंकम खुद खाओ काओ नने रात दासी नो मावी का खुदे कांदी सनम दगा इरादा में दा स्तानी न बसर तरसम क्लकवादा में दाओ देवी जप दे खबर लगा शानदमो का मावी लिदलु शुबस पदगी गुजारो काओ नने रात दासी नो देवी गुजारा पदी दनुनु बांधी न कीगी पाती शलालिया समीमी ने समी जड़ कीगी ओ मावे लगा मल धमा पदगा मशवरा का द्वाना बरसवाशु दाग यारू न पर्दा काओ नने रात दासी नो देवी स्ताप इश्क कि माद खपल सरा दांगली दी मालिक तारिक इब्नी जियाद किश्ते सीजली दियो ज़ड़क लक लालिया पखपल पाक रब भरोसा का यरद चामकड़ा मीना मा सरख कारो काओ नने रात दास नुखपे में नरातले वापस तिरारवान शुमा जमीद सादा लेला सादा हुईता हैरान शुमाओ देवे तखोजे खुलक खनूर जमा सराओ का यारा पतलोटलो के कतल माता दोबारा काओ नने रात दासी नुखपे में नरातले वापस तिरारवान शुमा जमीद सादा लेला सादा खुईता हैरान शुमाओ देवे तखोजे खुलक खनूर जमा सराओ का यारा पतलोटलो के कतल माता दोबारा काओ नने रात दासी नोस हम चागा चरत की उईनी रे बार जमा दात पूज जरूरत कई संग दे गयार जमाओ माता में दगरान आदिल दस्तरी जुन किसाओ का सहलत की रे बयानी टोल रात पुराओ काओ नने रात दासी मिनवालो दाओ जमुंगा ग्रान कदरदान मशर जनाब मोमिन शाह आदिल साहब द पिरसदो او دغه شانتي مونږه یو بل ګران قدردان مرګریلا مایک ورکو چې تاسو سره خپل د مینې دک کلام شریکی او تاسو او مونږ ته په شریکه خوندونه واخلو نو دا صاحب زمونږه جناب دوست محمد پانی صاحب د پیرسدو شاجی ګل صاحب ډیر مننه څنګه چې مومن شاه عادل صاحب تاسو ته کلام وړاندې کو دغه سي تاسو ته خپل یو کلام وړاندې کوم د کلام نوم دی مناجات جی محبت میں د قرآن سره پیدا کا محبت میں د قرآن سره پیدا کا او بیا میں پوها په مفهوم او په معنا کا او کتابونه د دنیا شپه ورځې ګورم کتابونه د دنیا شپه ورځې ګورم د زړه مینه مې قرآن سره پیدا کا او ته خبیر بصیر احد صمد بے نیازی ته خبیر بصیر احد صمد بے نیازی زما جبه هم په دې قرآن گویا کا ظاهري سترګو دنیا باندې مین کړم
د زړه سترګې فرشتیا زما بنا کا او علم لویه خزانه او سرمایه ده د قرآن د تعلیمات او علم راکا زمونږ زړونو کې حرس بغض کینه ده د قرآن په تعلیماتو یې صفا کا او مور او پلار خو د جنت دوه دروازې دي مور او پلار خو د جنت دوه دروازې دي ما د فاره د دې جن دعا کا او مرګ به یو ځل راځي خلاصې ترې نشته مرګ به یو ځل راځي خلاصې ترې نشته واړه ژوند د قبر مونږ باندې رڼا کا او زه تر څو به د دنیا سندرې وایم زه تر څو به د دنیا سندرې وایم دوست محمد فانی د ځان سره آشنا کا ډیره مننه دوست محمد فانی صاحب واقعي چې ډېر ښکلی کلام او دواړو مینوالو زمونږ سره ډېر ښکلی کلام شریک کو نو جی تاسو جی زمونږ کلامونه واورېدل او ستاسو اواز او دغه ما اورېدلی دی مونږ تم راته څه ووایه که نه څه یو کلام مونږ له حاجی مومن شاه عادل صاحب او دوست محمد فانی صاحب دا تاسو ته او ګرانو مینوالو ته او د وطن نه بهر مسافرو ته ډالۍ که پردی وي او که خپل خیال ساته که پردی وي او که خپل خیال ساته حق چری مخوره د بل خیال ساته او مومن شاه صاحب پردی حق ته د پردی په نظر ګوره پردی حق ته د پردی په نظر ګوره ورته مه جوړوه چل خیال ساته جی او دوست محمد صاحب د هر چا عزت په شان د نازک ګل دی د هر چا عزت په شان د نازک جی د هر چا عزت په شان د نازک ګل دی څنګه چې ځان دی داسې بل خیال ساته په غرور او تکبر درون نه سپک ښکارې چاته مکړه سپک ویل خیال ساته مومن شاه صاحب ژوند پانی دنیا پانی د څو ورځو اعتبار نشته په یو پل خیال ساته او رب درکړی حسن خیال د خپل عزت کړه دوست محمد صاحب رب درکړی حسن خیال د خپل عزت کړه زلوه مخپل وربل خیال ساته ستا د حسن مثال نشته په جهان کې ستا د حسن مثال نشته په جهان کې هم ځواني لري غندل خیال ساته دوست محمد صاحب اخیری شعر دی عادل صاحب چې شاجي ګل چې څه لیکم ټول حقیقت وي شاجي ګل چې څه لیکم ټول حقیقت وي دې سبق مې هر غزل خیال ساته سباون چې څه لیکم ټول حقیقت وي دې سبق مې هر غزل خیال ساته نو مینوالو مننه ستاسو او د دې درنو قدرمنو مشرانو او قلمکارانو رونو چې مونږ له د خپل قیمتي وخت نه وخت راکو او زموږ سره په دې پروګرام کې شریک شول نو مینوالو خواست کو په اخره کې زمونږ چیرې دا یوټیوب چینل ستاسو دی ستاسو د پاره دی مونږ ته په دې کې داسې ښه کمنټس خپل آیډیاز را لېږئ او راکوئ چې مونږ دا پروګرامونه نور هم ښه کوو ستاسو په مشورو سره نو زه د جناب مومن شاه عادل صاحب او د جناب دوست محمد فانی صاحب ډېر مشکور یم او زمونږ یوټیوب چینل رڼا سباون ټي وي سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز د خپل ملګرو سره شیر کړئ دغه شانتې زمونږ د پیج پاڼه هم رڼا سباون ټي وي ده او په اخره کې زمونږ د دریوانو د طرف نه یعنی د جناب دوست محمد فانی صاحب او د جناب مومن شاه عادل صاحب زمونږ د طرف نه د زړه د تله نیکې هیلې او سلامونه قبول کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته